استرالیا د افغان لوبډلې کوربتوب کوي. د استرالیا د کرکټ بورډ اجرایوي مشر کیوین رابرټ ویلي چې استرالیا به د روان کال د نومبر میاشت په وروستیو کې د افغان لوبډلې کوربتوب وکړي. هغه دا خبره د نړیوال جام د ځنډېدلو او یا هم نه ځنډېدلو په تړاو غونډې ته کړې ده. رابرټ ویلي چې استرالیا به د 2020 کال د نړیوال جام کوربتوب په خپل وخت کوي او د نومبر میاشت په وروستیو کې به له افغانستان سره یوه ټیسټ کرکټ لوبه ولري او بیا استرالیا له هندوستان سره لوبلړۍ لري. د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلې ترمنځ د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره د نومبر میاشت وروستۍ ورځې ټاکل شوي دي. د استرالیا کرکټ بورډ اجرایوي مشر د نومبر میاشتې د دقیقې ورځې نه دي په ډاګه کړي چې دا ټیسټ کرکټ لوبه پکې ترسره کیږي. استرالیا او افغانستان په یو ورځنۍ لوبه کې افغان کرکټ لوبډله له استرالیا کرکټ لوبډلې سره په یو ورځنۍ لوبه کې 3 ځلې مخ شوې ده چې 3 واړه ځلې افغان لوبډلې په ستر توپیر ماتې خوړلې دي. په 2014 کال کې عربي متحده عربي اماراتو کې افغان لوبډله په یو تمریناتي لوبه کې له استرالیا سره مخ شوه چې افغان لوبډله پکې ماته شوه. 2015 نړیوال 500 ورځ کرکټ جام کې افغان لوبډله په یو رسمي نړیواله لوبه کې د استرالیا پر وړاندې ولوبېده چې استرالیا پکې د ډیوډ وارنر د 128 منډو په مرسته 412 منډې وکړې. افغانستان یې په ځواب کې په 20.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 142 منډې وکړې او د استرالیا ورته په 225 منډو ماتې ورکړه. د دې لوبې غوره لوبغاړی ډیوډ وارنر وپېژندل شو. د 2019 500 ورځ کرکټ جام کې یو ځل بیا دواړه لوبډلې مخ شوې چې افغانستان په 38.2 اورونو کې 200 منډې وکړې او ټول لوبغاړي آوټ شول. استرالیا دا هدف په 34.15 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او افغان لوبډلې ته یې په 2 ویکټو او 1 نوي توپونو ماته ورکړه. اوس لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په یوازینۍ ټیسټ کرکټ لوبه کې له استرالیا سره مخ کیږي. له دې وړاندې افغان لوبډلې په ټیسټ لوبو کې له هندوستان او ویسټ انډیز سره یوه ماته خوړلې او له آیرلینډ، بنګلادیش او عربي اماراتو بیا افغان لوبډلې لوبې ګټلې دي. دا زموږ چمتو شوي معلومات. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.